بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې ښې احترامات مې ومنئ دوستانو. خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به یاستئ او د صحت کلي به مو پر تن وي. دوستانو لکه څرنګه چې موږ په تېرو درسونو کې په هیډ اینډ شولډر باندې خبرې کړې وې، د هغې ویډیو په دوام باندې چې موږ ویل چې راتلونکې موضوع به هم زموږ مقصد چار پیټران وي، چې چار پیټران څه ته وایي. په چار پیټران کې دوستانو موږ نن موضوع چې ټاکلې ده هغه ډبل ټاپ او ډبل باټم دي. په ټریډینګ کې ډبل ټاپ څه ته وایي او ډبل باټم څه ته وایي. دوستانو موږ دا موضوع ټاکلې ده، په دې باندې به خبرې کوو. دوستانو ډبل ټاپ چې دا دوستانو دا هغه مقصد کله چې په یوه سطحه باندې یا عرضه او تقاضا سطحه باندې چې موږ په تېرو درسونو کې ویلي وو، سپورټ او ریزسټنس چې ورته وایي په انګلیسۍ کې، په هغې باندې چې دغه راشي دغه ساحه کې دا چې راشي دې ته موږ دوستانو ډبل باټم وایو، یعنی دې ته موږ ډبل باټم وایو. او کله چې همدغه یعنی سرچپه یا انورټډ چې ورته وایي یا انورس دغه ډبل باټم دی، همدغه ډبل باټم چې سرچپه کې دا بیا ډبل ټاپ راځي. دا مقصد دلته بیا د عرضه په سطحه باندې چې راشي دا بیا مقصد ډبل ټاپ دی. د تقاضا په سطحه باندې چې راشي دا ځایونه دا بیا دوستانو ډبل باټم دی. یعنی په دې دا دوستانو په دې سطحو کې مقصد دې سطحو ته ډبل باټم وایي، یعنی دې سطحو ته چې دي دې ته بیا دوستانو ډبل ټاپ ویل کېږي. مقصد تاسو ته یې موږ هلته بیا په چارټ کې عملي هم ښایو. دوستانو لکه څرنګه چې موږ وویل چې په هغه کې چې دا په هیډ اینډ شولډر کې نیکلاین خط و، دغه خط دا خط لکه څرنګه چې په هیډ اینډ شولډر کې و همدا شی په دې کې هم شته، یعنی په ډبل ټاپ ډبل باټم کې هم هغه کې وي، نیکلاین خط کې وي. دغه دوستانو دا خط دا نیکلاین خط ده. نو دوستانو په دواړو کې نیکلاین خط کې وي یا نیکلاین خط باید موږ ورته په نظر کې ولرو. دوستانو موږ ځو تاسو ته مستقیما په چارټ کې هم ښایو چې ډبل ټاپ او ډبل باټم څه ته وایي. موږ دوستانو ځو چارټ خلاصوو چې ډبل ټاپ او ډبل باټم څه ته وایي. دواړه موږ تاسو ته په چارټ کې ښایو. یو دقیقه دوستانو چې زه تاسو ته ډبل ټاپ ډبل باټم وښیم. دوستانو موږ چارټ خلاص کړو. په چارټ کې مو سلونه مقصد موږ هغه کړله، سلانه موږ انتخاب کړه چې په دې کې موږ تاسو ته ډبل ټاپ او ډبل باټم وښیو. دوستانو تاسو که متوجه وئ، ما تاسو ته په تېر درس کې مو ویل چې کټ مټ د عکس په رقم ته بعضې شیان نه وي چې کټ مټ د عکس په رقم ته راشي. لکه دا ځای چې دا دوستانو دا مونږ ډبل ټاپ فرض کولی شو. دا څخه تاسو ګورئ دا مونږ ډبل ټاپ فرض کولی شو. دا څخه متوجه یئ، دا څخه چې دا ډبل ټاپ ده. چونسیي ده لږه څوکه یې مقصد د دې چې دا دوستانو زه تاسو ته لږ غاټ کړمه، دا څوکه چې دا دوستانو دا صحیح ده چې دا لږه په دې باندې جګه ده، خو دومره فرق نه کوي، دا فرق نه کوي. دا دوستانو ډبل ټاپ دی. یعنی مونږ به د دې کینډلې نه البته د دې کینډلې نه به مونږ خط کش کوو. دا شی دومره څوکه که وتلې وي دا فرق نه کوي دوستانو. دغه یوه یعنی دا فرق نه کوي، دا څوکه دلته څوکه وتلې ده، دا څوکه فرق نه کوي دوستانو. دې ته مونږ ډبل ټاپ ویلی شو. تاسو یې عملي وګورئ دوستانو. کله چې د ډبل ټاپ راغلی ده قیمت هم تاسو کتلی شئ چې مقصد ښکته ولاړ شوی ده، ویې ګورئ تاسو عملي. دا دوستانو ډبل ټاپ دی. یعنی کله چې ډبل ټاپ خط راغلی ده بعد د ډبل ټاپ نه تاسو قیمت کتلی شئ. حتی نیکلاین خط یې هم مات کړی ده. دا دوستانو نیکلاین خط ده. دا تاسو وګورئ دا نیکلاین خط ده، دا یې بریک کړی ده. قیمت په د پاس د دغې ځای نه ښکته راغلی ده. دلته یې بیا یو پلباک ویلی، نور هم ښکته لاړ دی دوستانو. دې ته دوستانو مونږ ډبل ټاپ ویلی شو. یعنی ډبل ټاپ ډبل باټم چې دي
دغه دومره فرق نه کوي چې بیخي دې کټ مټ یو شانتې راشي. یعنې بیخي په یو شان راتلک دا بعضو ځایونو کې بیخي یو شان هم راتلی شي، هغه مشکل نه لري. بعضې ځایونو کې یو شان هم راتلی شي دوستانو. ما درته وویل چې هغه بیا مشکل نه لري، خو دومره تاسو په ذهن کې مه لرئ چې بیخي دې یو شان راشي. بل دوستانو مونږ په هغه باندې خبرې وکړې، په ډبل بټم باندې. دا خو ډبل ټاپ شو دوستانو، دغه چې شو دا ډبل ټاپ شو. نو مونږ په ډبل باټم نیم خبرې کوو چې ډبل بټم څه ته وایي. ډبل باټم دوستانو که مونږ په دې چارټ کې وګورو ډبل باټم، ښه دا دوستانو ډبل باټم مونږ فرض کوو. دغه تاسو یې وګورئ عملي زه تاسو ته خط کش کړمه د دې ځای څخه تر دې ځای پورې. دا دوستانو ډبل باټم دی، یعنې تاسو یې وګورئ. په عکس کې به تاسو لیدلی وي چې کله مقصد په دې ځای باندې کینډل ولګېدلی او شروع پرېښوه، قیمت پورته ولاړ دی. بیا مقصد راغلی دی دلته مونږ بیا ټریډ ته زړه ښه کولی شو. یعنې مونږ په دې ځای کې به چون ټریډ ته زړه ښه نه کړو، ځکه مونږ ته معلومات نه کېږي چې دا اوس ډبل باټم جوړوي که یې نه جوړوي. خو په دې ځای کې ډبل باټم راغلی دی، یعنې دې ساحه کې. دلته کې مونږ ټریډ ته زړه ښه کوو، دلته ټریډ اخلو. تاسو یې وګورئ قیمت څومره پورته ولاړ دی دوستانو. یعنې د دې ځای څخه تر دې ځایه ډېره ګټه راځي. زه تاسو ته یو ځل وښیم چې دا تقریبا څومره ګټه راځي. ښه یو دقیقه دغه ده، دلته له دې ځای څخه تر دې ځایه پورې څو فیصده ګټه راځي دوستانو. دې ځای پورې تقریبا 5% یا 5.5% ګټه راځي. یعنې په دې کې چې مونږ کم لیوریج هم واخلو، نو فرض کړه د 100 روپیو ټریډ چې مونږ واخلو، 100 روپۍ مونږ دلته په هغه کې چې ضرب کړو دوستانو، دلته چې 100 روپۍ مونږ ضرب کړو، 100 ضربې مونږ چې 5 لیوریج واخلو، دلته $500 شول. دا $500 چې دي دوستانو، یو دقیقه، یعنې زمونږ پوزیشن د $500 شولو، ځکه 5 مونږ ته لیوریج صرافۍ قرض راکړلو. لکه په تېرو د صرافۍ یا د لیوریج په اړه ما مخکې هم ویډیوګانو باندې خبرې کړي دي. تاسو مخکې ویډیوګانې وګورئ، تاسو ته بیا معلومات کېږي چې لیوریج څه ته وایي. یعنې دلته مونږ سره په اصل کې 100 روپۍ 500 روپۍ دي. دا مونږ ضرب کوو په 5% کې، یعنې دا چې 5% څومره کېږي، 5.5%. یعنې په 100 روپیو مونږ دلته $25 وګټل. دا $25 دوستانو ډېرې پیسې دي، دا بیخي زیاتې پیسې دي چې ورځې په جریان کې څوک ګټي، نو دا بیخي زیاتې پیسې دي. یعنې په $100 باندې $25 ګټل دا زیاتې روپۍ دي دوستانو. نو هدف دغه و چې ډبل ټاپ او ډبل باټم باندې مونږ خبرې کولې. تاسو یې عملي وګورئ. دا دوستانو ډبل ټاپ ډبل باټم دي. دغه څخه تاسو وګورئ، دا یعنې دلته کې هم یو شي ډوره غلي ده، دې ځای کې هم یو شي ډوره غلي ده، قیمت پورته تللی دی. دا دوستانو ډبل ټاپ او ډبل باټم دي. بیا هم که چا سره کومه ستونزه یا کوم مشکل و، تاسو مونږ سره مقصد رابطه هم کولی شئ. مونږ د واتساپ شماره هلته په فیسبوک کې کړې ده، نشر کړې ده، او مقصد مونږ تاسو کمنټ هم کولی شئ، په یوټیوب کې هم کمنټ کولی شئ، فیسبوک کې هم مونږ ته مستقیما میسیج هم کولی شئ فیسبوک کې. بیا هم تاسو سره مونږ کومک کوو چې دا کومه ستونزه وي یا کوم مشکلات وي. نور دوستانو په ډبل ټاپ او ډبل باټم کې هم داسې ګران څه نه دي. ګران څه چې دي هغه یوازې دا دي چې تاسو په مارکیټ کې عملي کار وکوئ. یعنې په مارکیټ کې تاسو عملي باید پاتې شئ، مقصد عملي باید په کار وکوئ. نو خبره داسې دوستانو چې څومره تاسو عملي کار وکوئ، په هغې اندازه باندې به تاسو مقصد مخته ځئ. تر راتلونکي ویډیو پورې مو دوستانو په لویو بخښونکي خدای سپارمه. ښه وختونه، ښې چارې.